بسم الله الرحمن الرحیم. د هیواد جلالتمآب ولسمشر او د وسلوال ځواک اعلی سرقمندان جناب محترم محمد اشرف غنی صاحب او ورسره راغلي پلاوې له ډېر اوږد انتظار وروسته د کونړیان د لیدلو ویاړ لري. کونړ ته ښه راغلاست، ستړي مه شئ، راتلل مو په لیمو. هیلهمند یو دا ځل راتګ مو د دې بې عصري ولس د ګیلو مانو د رفع کېدو سبب او د هېواد سره ستاسو د بې کچې او اورنۍ مینې پر اساس د دې وروسته پاتې ولس د ژوند د ښه کېدا، پرمختګ او امنیت لوري ته توجه وشي. موږ د هېواد په یو داسې برخه کې ژوند کوو چې د کورني دښمن د تاړاکونو تر څنګ د ګاونډي هېواد د مخامخ برید او یرغل سره مخامخ یو. خو دغه ټولو ته مستینه سپر کړې او د نظام د بقا او د خپلې خاورې ساتنې لپاره ککرۍ قربانوو. موږ پوهیږو چې تاسو لوی خوران وطن د آبادۍ لپاره ډېر څه کړي دي، خو د دغه لوی وطن د جوړېدا تر څنګ موږ هم د خپلې کوډلې د جوړېدا هیله لرو. تر هغه چې د تعلیم او زده کړو څخه برخمن نشو، د نړۍ سره نشو سیالېدی. زموږ په هره دره او بانډه کې ښوونځي شته، خو ودانۍ او کیفیت یې په نش برابر دی. موږ غواړو له همدې ځایه د کونړ خلکو ته ستاسو په خپله خوله وویل شي چې په راتلونکي کال کې څومره ښوونځي ور جوړوئ. موږ د کونړ د پوهنتون د لا پرمختیا غوښتنه کوو او وړاندیز مو دا دی چې د طب او انجنیرۍ او حقوقو 3 پوهنځي پکې منظور کړئ. موږ په هر کلي کې دیني مدرسې لرو، خو نارسمي دي. په دې هیله چې مذهبي امورات مو د پردیو د جګړې ښکار نشي، د مدرسو پالل ضروري بولو او د معارف چوکاټ کې ورته باید ځای ورکړل شي. موږ د جګړو باوجود په سلګونو کدرونه روزلي او لرو، خو په کور ناست دي، په دندو ګمارل یې غواړو او هغه د 10 کسرو تقرر وعده هم لکه چې هماغسې وعده پاتې شوه. موږ کونړیانو د هېواد د ټیکاو او ساتنې لپاره دومره قربانۍ ورکړي دي چې د هر ناامنه ولایت په نوم ځانګړې هدیرې لرو، خو زموږ د دغه قربانیو قدر نه دی شوی. د شهید د بچو پالل نه دي شوي، امتیازات په خپل وخت نه دي ورکړل شوي چې د شهیدانو کورنۍ ناامید او په قربانیو پښیمانه ښکاري. غوښتنه مو دا ده چې د شهیدانو ورثو ته ځانګړې پاملرنه او د دوی لپاره د نور ولایتونو په څېر په کونړ کې د کورونو د جوړېدو سلسله شروع شي او د یتیمانو لپاره د 500 کسیز روزنتون مرکز جوړ شي او همداراز د معلولینو لپاره یو نمره په پام کې ونیول شي. د سید جمال الدین افغان فرهنګي خونې چې پکې منار، کتابتون، پارک، انټرنیټ کلب، چای خانه او نور اړین ملحقات شامل دي او ځمکه ورته هم په خاص کونړ کې ځانګړې شوې ده. د جوړېدو هیله لرو. د کونړ اوبه د ټول هېواد شتمني ده او تاسو یې په مدیریت ښه پوهیږئ. موږ په اوړي کې 25,000 کیلوبیک فوټ فیر منټ اوبه لرو چې صحیح مدیریت یې هېواد غني کولی او صنعتي کولی شي. او د تیرو وعدو او ژمنو سره د کونړ ته نه انتقالي برېښنا راغلله او نه د خلکو کورونه روښانه شول. نه پوهیږو چې ژمنې هېرې شوي دي که څنګه. او د اسداباد د برق د جوړېدو د شبکې د جوړېدو لپاره هم پیسې ځانګړې شوي، خو لا تر اوسه پورې په هغې باندې عمل نه دی شوی. نو هیله هم دا ده چې دغه بهیر ګړندی شي. زموږ په طبیعي شتمنیو او معدنونو لوټ او تالان روان دی. د دغه چارې سمون او ګټې اخیستنې لپاره د یو غوره پلان او میکانیزم غوښتنه کوو. د کونړ ځنګلونه چې پخوا وهل شوي دي، خو د لرګیو څخه یې سمه ګټه نه ده اخیستل شوې. عرض مو دا دی چې د نجارۍ صنعت د ودې او د لرګیو څخه سمې ګټې اخیستنې لپاره یوه طرحه جوړه چې صنعتکارانو په کار بوخته او خلک مو د دغه الهي نعمت له مزایاو برخمن شي. کونړ یو غرنی ولایت دی چې 80% غرونو او 9% د سیند کاسې نیولی دی. یوازې 11% ځمکه د کرکلي لپاره لرو چې تر نیمایي زیاته یې للمي او د اسمان په رحم پورې تړلې ده. مالداري مو اوږدو جنګونو له منځه وړې، تجارت او صنعت وجود نه لري. که تصور وکړو چې خلک خپل ژوند څنګه پر مخ وړي. هیله مو دا ده چې د کونړ سیند کنټرول ځمکې ته خلاص او خلکو ته ورکړل شي.
زراعت ته ځانګړې پاملرنه وشي او خلک د غربت له دغه کلکې څپېړې وژغورل شي. په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې که څه هم د وخت مطرح څېرو د یو او بل کاندید څخه ملاتړ کوو، خو کونړو په شعوري ډول ستاسو تګلارې، سمون، ښې حکومتوالۍ او ناخوالو څخه خلاصون ته رایه ورکړې. کونړی په دې پوهیږي چې د باعزمه زعیم ټاکل څومره مهم دي. د قوي هوډ خاوندانو محمود، احمد شاه او شاه محمود ولس ویستلي توره اصفهان، ډیلي او کلکته کې رهبري کوو، خو شاه شجاع او محمد یعقوب په خپله خاوره د غلامۍ تړونونه لاسلیک کول. کونړو په همدغه هیله سمون ته رایه ورکړې او دا ځل به بیا هم د یو داسې سباوون په هیله د ټاکنو په بهیر کې ورګډېږي چې د تېرې ورځې په څېر به مطبوعات بیا دا تبصرې نه کوي چې مجرمین ټول معلوم او پیژندل شوي ښکاره ګرځي، خو څوک ورته څه نشي ویلی. هیوادوال مو د سولې سخت تږي دي، د سولې لپاره ستاسو د هڅو کاملا ملاتړ کوي، خو یو وړاندیز کوو چې په سوله کې ملي ګټې وپالئ. که تاسو څه شی د لاسه ورکوئ په ورین تندي ومنئ، خو د هیواد ثبات قایم او د سولې د تامین تلپاتې ویاړ وګټئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. د کونړ ډېر ویاړلي ځوانان، د مدني ټولنې فعالین، جناب والیس، محترم خویندې، د تالار ټول حاضرین له کابل نه ما سره هیئت، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لومړی تر ټولو مننه کوم تاسو له مینې نه. هر وارد چې تاسو ته غېږ در کوم اراده مې دوه چنده سي. نو خدای مو ساته. ما کونړ کې ډېرې شپې کړې دي. له وټاپور نه نورستان ته ختلی، د برګ مټال نه او انتقال دوران کې بار بار درغلی یم. هر وخت چې راځم اکسیجن ډېرېږي او اوس یو عظیم بشري ظرفیت د کونړ کې، او زه غواړم په اول وخت کې د کونړ د مېرمنو نه د دې دپاره چې 1200 مېرمنې کونړ کې مجلس ونیو او بیا کابل کې هغه د تیاتر ګروپ هم چې لیږلی و د افغانستان ټول زړه یې په لاس واخیسته، او له تاسو ټولو نه د دې دپاره چې د کونړ د مېرمنو ملاتړ هم کړی، د زړه له کومې نه مننه وکړم. او دا چې کونړي ناو یم ډېره فعاله وزیره ده، له هغه نه مننه کوم. او دا چې کونړی یم ارشد معین د داخلې ده، او انشاءالله تعالی دا ټول زورواکي به درته په ځمکې برابر کړي، درته نه مننه کوم. هم د ننګرهار والي هم د فراه والي په دې وختو کې له کونړ نه مقرر سوي دي. کادرونو ته به هم ډېر هره ورځ ډېر تره توجه کېږي. مننه صادق صاحب. جناب مالیر صاحب له ما پوښتنه وکړه څو مکتبونه؟ 200. مسئول کریمي صاحب ده، یوازې وزارت د معارف نه ده، 200 هم سهمیه ده، 2700 مکتبه سږ کال جوړېږي، 3300 راتلونکي کال کې. پس له هغه نه به ماشوم نه وایي چې زه مکتب نه لرم. بودجه هم تمامه سوې، نتایج هم اوس عملي کار ته ځو. نو هیله ده چې یو څو نورې همدغسې واضح پوښتنې م رانه وکړئ. دویم هم اوبو باندې وویلې. د کونړ د اوبو مهارول لومړي وال په تاریخ کې شروع سوي دي. والي صاحب نه پوښتنه وکړئ، کار عملي شروع سوی. 15000 هکتاره ځمکه انشاءالله تعالی به په لاس راځي، او دې کې به عادلانه یو ترتیب نیول کېږي چې د کونړ ولس به له دې 15000 هکتاره ځمکې نه ګټه اخلي. دریم هم ویلې چې د کونړ لرګیو سره څه کوي. کونړ لرګیو سره هغه څه کوم چې لوی پکتیا جلغوزي سره مې وکړل. په افغانستان او په نړۍ کې به یې مشهور کړم درته. 2000 میلیونه افغانۍ به د کونړ په لرګیو باندې سږ کال پانګه ولګېږي، او دا انشاءالله تعالی د افغانستان ټول ضروریات
به ترسره کړي په شرط چې تاسو یوه ژمنه وکړئ چې ځنګله بیرته آباده کړئ. نو دې کې به یو تړون ته راځو، هغه برخه یې په ما په 2000 میلیون افغانیو باندې اساسي عصري فابریکې چې لرګی وچ سي، لرګی پرې سي او لرګي ضایعاتو نه هم عظیمترین استفاده وسي، دا یې ما ژمنه. نور یې تاسې په لاس کې. او د پوهنتون په برخه کې د پوهنتون محترم استادانو وړاندیز دا وکړه چې د لرګیو د استفادې یو پوهنځی جوړ کړي. ما وړاندیز دا ده چې پوهنتون سره مې ومنل، سید جمال الدین د افغان پوهنتون د ستر ملي شخصیت په نامه دوی د یو سیمینار ونیسي، خپل ضروریات په اساسي توګه د کونړ په راتلونکي سره وسنجي او د هغه په چوکاټ کې به ما ژمنه کړې چې راځي به تاسې مور سره راسئ، ما سره به کښېنئ چې یو واضح تګلاره ولرو. څنګه؟ په دې ترتیب باندې په یو اساسي توګه راځئ. ما هدف دا ده چې د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته د ولایتي پوهنتون په حیث مه ګورئ، یو ټکی د وصل د لر و بر پښتنو په منځ کې وګورئ او د منطقې د فکري مرکز په حیث ورباندې وګورئ. دا طرحه ما ته وړاندې کړئ، راسئ چې وایي چې عملي یې څنګه کوو. دینی مدارس جناب وزیر صاحب معرفی اگه داد بدین که بخش مکاتب دینی همراه والی صاحب یک بررسی واضح شود که چند است و یک پروسه رسمی کردن از اینا را بر ما پیشنهاد کنید. کادرونو که واضح تغییرات راځي او لس نه و شلو شل به په 2 هفتو کې عملي سي. دوی ته مې سهار هدایت ورکړی منځ کې به راځو. شهیدانو باندې داسې ورځ نه ده چې شهیدان نه تعقیب او نن سهار ما ژمنه وکړه چې هغه شهیدان چې د ننګرهار په خونړیزې حادثې کې زیانمن سوي وو دوی سره به زه خپله وګورم او حقوق به یې ادا سي. جنجال دا ده چې واقعا له بده مرګ نه ده، مګر مامورین د کارمندان وینې ته بېتفاوته سوي دي. یعنې داسې اونۍ نه ده چې حداقل نیم ساعت تر 1 ساعت د شهیدانو په تعقیب باندې تېر نه کړم، ارقام ورنه غواړم، اما که درته دروغ وایي څه کوي؟ نو وړاندیز مې درته دا ده تاسې مدني ټولنه یې، تاسې ځوانان یې، یو میکانیزم د نظارت جوړ کړئ چې موږ پوه سو چې چا ته حق رسېدلی، چا ته حق نه ده رسېدلی. سادات صاحب کېناستلی د وزارت داخلې په استازیتوب او د امنیتي او دفاعي قواو په استازیتوب به دا ژمنه در سره وکړي. نن د پوهنتون استادانو وویلې چې دوی حاضر دي چې د معارف په مکتبو باندې نظارت وکړي. مالو په سترګو باندې او 2 وزارتونو منځ کې دی یو چې زه پوه سم چې چا ته رسېدلی دي، دا نه ده چې ما بودجه نه ده ورکړې، دا نه ده چې ما امکانات نه، دا نه ده چې ما توجه نه ده کړې، مګر ایله ده چې دا حس د مسؤلیت له ولسمشر نه په ټول دولت باندې بدل سي. شهیدان موږ او تاسې ټول مسؤلیت ده او معلولین هم په همدا رقم. برېښنا برخه کې د برېښنا شرکت ستونزې جدي ستونزې درلودې. دا د دوی عذر موجه نه ده، اما قراردادي په قرارداد کې نه و کړي. ما واضح هدایت ورکړی والي صاحب تعقیبوي وارداتي برق کونړ ته در رسیږي، ټول امکانات برابر سوي دي. دا خبره یوازې دلته نه ده، 4.5 کاله مخکې چې راغلم دولت اختطاف سوی، خلک وایي افراد اختطاف سوي پټ سوي، زه وایم دا ټول دولت اختطاف سوي. یو برخه اول منزل د اصلاحاتو ته رسېدلی، اوس چت ګورئ په ځینو لویو کارونو کې، اما نه ناخوالې پاتې دي. او که یو بل ته لاس ور نه کړو او د ناخوالې له منځ نه ونیسو نه رسېږو. سوله جناب مالیار صاحب ټول محترم 2 کاله مخکې د سولې خبره وه د مملکت کې. آیا په دې باور لرئ چې سوله مې له حاشیې نه متن ته راوړ؟ نن کوم افغان ده چې په سولې باندې نه غږېږي؟ سوله یې موږ ابتکار و، سوله یې موږ طرحه وه. دې باندې یقین ولرئ که ما سر ته سولې ته لاړ سي زه هغه ته تیار یم، اما نه هغه سولې ته چې د نوې بربادي فصل.
ما ته یې ویلې وایي دا چوکۍ پرېږده سر دې وساته ما ویل چوکۍ مې خو د پلار د نیکه نه ده که ما د نیکه جایداد را نه غواړې په سر و سترګو به یې درکړم اما دا چوکۍ د افغانستان د ولس ده تاسې خپل رای سره ما ته دا اختیار را کړی ده چې دا چوکۍ زه پرېږدم نو دوی زه چوکۍ غواړي خو د اساسي قانون لغوه کول غواړي که اساسي قانون له منځه لاړ بیا به دا وینه څوک ټولوي له احمدشاه بابا نه تر کرزي صاحب پورې په چوکۍ باندې څه یې ونه کړل ورور یې مړ که پلار زوی یې مړ که یو بل سره د تره زامنو منځ کې خو بېله ورته تربور وایي اول وار د تاریخ د افغانستان کې د ولس په ارادې باندې زه راغلم زه خو امریکایي ټانکونو باندې نه یم راغلی ما کوم امریکایي باډیګارډ درلوده کوم ولایت د افغانستان ته نه وم تللی کوم ولایت د افغانستان ته نه ځم خبره په دې کې ده چې سولې باندې باید یو اساسي بحث وکړو دا خلک چې وایي موقت حکومت معنی یې څه ده خو انتخابات هم مخکې دي دا ګز دا میدان راست لکه ما غوندې راسې تاسې ورسره د زړه خواله وکړئ که دوه طرحې م له دوی نه ولیدلې رایه ورکړئ د 100 طرحو د ما په بدیل که دوه طرحې دوی درلودلې چې افغانستان آباد کړي رایه ورکړي لري نو خبره دا ده چې موږ او تاسې یو ملي مسؤلیت لرو خویندو ورونو سوله کیدونکې ده ولې هر افغان د سولې غوښتونکی ده که نه نو او سختترین مرحله د سولې څه شي ده مخکې له دې نه چې سوله کول ځکه په هغه مرحله کې جنګ شدت مومي چې خلک امتیازات واخلي او علمای کرام نه او ټول ولس نه زه مننه کوم وخت چې اوربند هم وکړو چا په فکر کې ګرځېده چې اوربند به اوسي اوربند څه یې ثابته کړله جنګ شرعي جواز نه لري ټولو ویلې چې طالبان ځوان طالبان سوله نه غواړي هغه ورځ کې رانغله اسداباد ته رانغله دلته یې در سره ډوډۍ ونه خوړله در پسې یې مونځ ونه کړ پوه شول چې دا مسلمان مملکت ده که نه څه یې ویلې در ټولو ته یې ونه ویلې چې ستړي یو له جنګه په لوی اختر کې 95% احتمال د دوم اوربندو پردیو پرې نښود اوس مقصد څه ده اوس یو درته وایي چې دا مشروع ده خو وایي قدرت راکړه قدرت باندې خو یو فرمول ده یو لاره پیدا کوو چې ځای ورکړو خبره اساسي څه ده هغه سوله غواړو چې په هغې کې د افغانستان روښنایي د افغانستان هوسایي او هغه سوله غواړو چې پس له هغه نه پکې درویزه نه وي خویندو ورونو دا وطن ته خدای جل شانه هر شی ورکړي یوازې د نورستان و کونړ په غرو کې هغه رقم معادن پراته دي چې د برقي موټر راتلونکي ورباندې تړلې ده موږ یې په جنګ مصروف کړي وو چې له دې نه استفاده ونه کړو خپل مملکت ته انکشاف ورنه کړو په هلمند و قندار کې دومره پرته ده په بدخشان کې خبره دا ده که څو ورځې وحدت ولرئ او یو څو کاله روزه ونیسئ دا وطن جوړیږي انتخاب په څه کې ده 100 نفره میلیاردران یا 15 میلیون آباد زه د 15 میلیون آبادي غواړم نه د 100 نفرو دغلته باید راسو سره ټول سو بله برخه واقعا مننه کوم له حوصلې هېر کړي مې نه اما مجبورم د افغانستان د ملي وحدت دپاره ولس ټول کړ نن سوله بین افغاني ده که نه ده دا سوله د یو قوم نه ده د یو ولایت نه ده د ټولو افغانانو سوله ده او دا ولې ځکه خلک باورمند سول چې
چې که مرکزي افغانستان ده که هرات ده که شمال ده زه اول لومړیتوب ورکوم. اوبه مو ویلې که اول مې د غرب اوبه نه وي خوندي کړي سبا به 800 کاله و چې موږ اوبه بېځایه تلل. انشاءالله تعالی تاسې به ګورئ چې 600,000 هکتاره ځمکه په افغانستان کې به په 4 کالو کې خړوبه شي. 600,000 هکتاره ځمکه یعنې معنا د دې ده چې 3 میلیونه جریبه ځمکه راځي. کونړ ته حتما رسېږم ځکه تاسې زغم له یو خواته او له بلې خوانه تاسې سپېڅلي احساسات دا ټول قانع کوي. د کونړ اوبه به هم خوندي سي، د کونړ ځنګله به هم خوندي سي، معادن هم، اما له ټولو نه لویه سرمایه د کونړ ولس ده. نو هغه برخې کې باید لاس ورکړو چې له معارف نه نیولې له پوهنې نه تر سید جمال الدین تر مدني ټولنې باندې تر علمای کرام تر میرمنې دا ټول په یو اصولو راسو او انشاءالله تعالی د یو آباد او اوسا کونړ او افغانستان شایدان به اوسو. د زړه له کومې مننه. تل دې وي افغانستان، ژوندی دې وي کونړ.